کور مو ودان له مینوال صاحب څخه نړۍ مننه. اوس هم د هیواد وتلي شاعر ښاغلي مطیع الله تراب ته د افسر الملک افغان په دې بیتونو بلنه ورکوم چې وایي چې ستا غېږې له راغلمه آباد شو مساقي، چې ستا غېږې له راغلمه آباد شو مساقي، د واړه ګناهونو نه آزاد شو مساقي، کابله د انګور اوبو کې خوند دی د باروت په امن پسې ړوند شومه برباد شو مساقي، چې ستا پکې غرض و جهاد مساقي، چې ستا غرض پوره شو نو فساد شو مساقي، افغان ومه چې تا قربانولم زمری وم، افغان ومه چې تا قربانولم زمری وم، چې خپل تپوس کومه نو جلاد شو مساقي. تراب صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل شعرونه له موږ سره شریک کړي. تراب صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر عزتمنو قدرمنو معزز مشرانو علماء کرامو استادانو ډاکټر صاحبانو سره به مې کې هیله پرځوینو مو منئ. که زه حیدر شمه نو ته مې ورته پښو نه نیسي ټکر صاحب، که زه حیدر شمه نو ته مې ورته پښو نه نیسي، که نه ګیدره غوندې رقیب زه څنګه زور نه لرم. زه لرې نه راغلم استاد خبره زیاته نه شم غورځولی. البته زه خو کوم تنظیم نه لرم او نه کوم تنظیم سره وابستګي لرم د همغږي. البته چې ټکر صاحب ته وایي د ده راغلي ملګرو ته ډالۍ کو چې معنا ده چې موږ دغومره خلک یو چې له تا سره همکاري کوو. البته تنظیم نه لرم. البته دومره به ووایو ټکر صاحب ته دغه راغلي دوستانو ته چې دغه چوتپوندې ولس د تورخم نه واخله انشاءالله تر بولدکه پورې به ستاسو په خدمت کې. البته سیاسي سړی نه یم، تاسو چې راځئ دا چوتپوندې ولس به ستاسو په خدمت کې د تر کابله پورې بدرګه او تر بولدکه پورې بدرګه انتظار ته مو نه سپارو. استاد ویل چې ډېر څه به وایي او زه ډېر ستړی یم او زه ملازان نه مخکې را روان شوی یم. البته بیګا یو څوک په خوب کې را روان وي لکه ته، ما هم بویه نیولې هلک ریوان وي لکه ته، تنبل وي ملالۍ وي میوندي سندرې وایي او ګلګل په خپلو وینو ایوب خان وي لکه ته، د سپینو زرو جام کې سپینو اوبو ته جل وهلی نیمګړی مې په غېږه کې ارمان وي لکه ته، یو څوک د جوارګر احساس د سویرې لاندې راشي بایللی بیا ټول سر او سامان وي لکه ته. زما پښتون نارې د یو پنغالې نه راخیږي، پښتون نارې د یو پنغالې نه راخیږي، لہذا په دې تور کې بندیوان وي لکه ته، مذهب پښتو او خاوره یې دو کړې د لا نور هم پراته مو په لستوڼو کې ماران وي لکه ته، رودلې دا خاوره لکه اوبه لکه شوده دي خو بیا هم د دې خاورې دښمنان وي لکه ته، رودلې دا خاوره لکه اوبه لکه شوده دي خو بیا هم د دې خاورې دښمنان وي لکه ته. زما پښتون ارمان لکه لوټ شوی جنګلک دی، کابل زما به هم داسې داستان وي لکه ته. حجره به وي یاران به وي خو زه به پکې نه وم، سمسور به دا تمام افغانستان وي لکه ته، نه زما لوپټه نه وي شوه نه ستا څادر تورابه، څوک ما ته لاجوابه دي څوک تا ته لاجوابه. دا یو لنډیز دی. سړک ښوونځی برېښنا روغتون نه آبادۍ ته سلام، موږ د هر څه له مخه کاندو ازادۍ ته سلام، نه ښه خواړه نه ښه لباس او نه د زرو دانې، سور مرچکۍ او سوړ سوکړک سړې اوبه د چینې، شاه حسیني شاه زماني او میرزماني ارمان دی، ایمل خاني خوشحال خاني او باچا خاني ارمان دی. سر په ولو باندې بار تر سلو کالو، اخر ور واخلي چې نار تر سلو کالو، سر په ولو باندې بار تر سلو کالو، اخر ور واخلي چې دار تر سلو کالو، بیا د نالحق او د سرور ناره یې وښکاري، ما ته د منصور او د منظور ناره یې وښکاري، بیا د انالحق او د سرور ناره یې وښکاري، ما ته د منصور او د منظور ناره یې وښکاري، دا غني هغه غني دا نه ششنایو رنګ لري، جنګ ته د منظور روان توپ او نه توپنګ لري.
دا غني هغه غني دانش اشنا یو رنګ لري جنگ ته د منظور روان توپ او نه توپنګ لري دا وزیرستان څه داسې نه چې نن پرون وران شو کور د سواتي وزیر مسعود ته وړ پښتون وران شو خدای که سپرلاری راوستو دا دښتې واښه شوله خدای که سپرلی راوستو دا دښتې واښه شولو خیر دی که کور اوسو دیوالونه یې پاخه شولو خدای که سپرلی راوستو دا دښتې واښه شولو خیر دی که کور اوسو دیوالونه یې پاخه شولو دا زغنتار نه منو دا موږ سره کبر دی هغه د تاریخ جبر دا د تاریخ جبر دی احمدشاه په دورانۍ کې یو کس و دا د خپلې کونډې مور د زړه جرس و په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو حق ویل حق اخیستلو باندې سر و خلک وایي هو به هو پنځم عمر و مشهور شو له چتراله تر بولانه له هراته تر هلمند او بلخ بغلانه امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه عباسینه تر امو او تر واخانه پوهنمله پوهندویه پوهیاليه ننګیاليه توریاليه ګټیاليه سل رحمته دې په پلار او په ادیشه ازادي د سپېڅلې مور شو دیشه مؤسس د لوی افغان وي ته ترزنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه احمدشاه په دورانیو کې یو کس و د خپلې کونډې مور د زړه جرس و په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو ټکر صاحب بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو حق ویل حق اخیستلو باندې سر و خلک وایي هو به هو پنځم عمر و مشهور شو له چتراله تر بولانه له هراته تر هلمند او بلخ بغلانه امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه عباسینه تر امو او تر واخانه پوهنمله پوهندویه پوهیاليه ننګیاليه توریاليه ګټیاليه سل رحمته دې په پلار او په ادیشه ازادي دې د سپېڅلې مور شو دیشه مؤسس د لوی افغان وي ته ترزنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه په زرګونو اربابانو که خانان وو یونس صاحب په زرګونو اربابانو که خانانو غریبان د خپل دولت څوکیداران وو نه یې وخوړه په بل نه یې په خپله دا دنیا یې نو بیا ډېره کړله سله نه یې ورکړلو زکات او نه پرې خاد شول نه یې نوم نه یې نښان و نه پرې یاد شول خوشحال څه و خوشحال څه و خوشحال بیګ او یو نواب و خوشحال څه و خوشحال بیګ او یو نواب و د مغولو په دربار باندې سیراب و چې خطر یې په سر واخیستو نو سر شو دغه سر بیا د لکونو سر لښکر شو بیا د هر بانډار سرخي او یو مثال شو چې پښتون شو نو بیا هله سره خوشحال شو خوشحال څه و خوشحال بیګ او یو نواب و د مغولو په دربار باندې سیراب و چې خطر یې په سر واخیستو نو سر شو دغه سر بیا د لکونو سر لښکر شو بیا د هر بانډار سرخي او یو مثال شو چې پښتون شو نو بیا هله سره خوشحال شو خپله وایي تاسو وپوښتئ له دنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه نه نه پروا د چا لرم خپله اغوندم زه آزاد یم خپله خورم خپله اغوندم چې اسلام پکې اول بزبون وانخلم په یو ډه خود به تش پښتون وانخلم خان ترکې ببرک خان میرزمان خانه خان ترکې ببرک خان میرزمان خانه پر قبرونو مو رحمت شباکو خانه باچا خان او ایمل خان که افضل خان و پښتانه و دوی سوچه مسلمانانو بربادي د دې هیواد له هغه راسي دا هیواد شلو برباد له هغه راسي د قدرت ګدۍ ته شا ورسي خاموشه او د نادر کورنۍ بیا رابي خاموشه له اکبر او له امان بخښنه غواړو د دې خپل څیرې ګریوان بخښنه غواړو له داود بخښنه غواړمه بخښنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه من په سیخ ستا په شان ډېر پیرلي خلک من رټلي د تاریخ رټلي خلک من ستایلی د تاریخ هر یو میړه دی که موسر په غرغره یا په چاړه دی نه قدم د زورور مني د جبر نه غلام مني دا خاوره نه کبر نه قدم د زورور مني نه جبر نه غلام مني دا خاوره نه کبر وزیران یې وکیلان یې رئیسان یې که خانان یې نو په دې خاوره خانان یې چېرته ځئ بیا هی چېرته ځئ بیا که یرغل او بیا غدۍ شوه که دا خاوره مو د پښو لاندې پردۍ شوه د اوبو د سپینې واورې سوداګرو ما ته غوږ شئ د دې خاورې سوداګرو تا خوړلی بیت المال په خدای که جوړ شي ته مړېږې نه په تورو خاورو موړ شي د پنځو دیوالو شاته هم ډارنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي استاذ سیاستوال
تش په وعدو خلک خوشحال کړي غواړي بل د ځان په ګټه استعمال کړي پخوی یې مالګه وړه درنه ترشیږي که نور څه وایم خبر رانه لوسیږي د کیمرې تر مخ پښتو مسلماني ده د پردې تر شا خبره میداني ده امنیت که په دې حال وي پولیس مشره د کیمرې تر مخ پښتو مسلماني ده د پردې تر شا خبره میداني ده امنیت که په دې حال وي پولیس مشره دا وړی بشړی نشي ولس مشره لا تر ارګ او تر منبره فاصله ده له لغمان نه تر لوګره فاصله ده د انځر د ګل لیدل ترې ناسان دي خو تر تا در رسېدل له دې نه ګران دي دې هېواد ته له هر خوا نه ګوت څنډنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه زه ډاکټر صاحب زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم بخښنه غواړم دا هیواد نه د ایران نه د کولاب دی دا هیواد نه د ایران نه د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا دیار او هغه یار کله بیلیږي پښتانه په ګنډه تار کله بیلیږي له امو تر عباسي نه یو پښتون دی دا دیار او هغه یار کله بیلیږي پښتانه په ګنډه تار کله بیلیږي له امو تر عباسي نه یو پښتون دی یوه خاوره یوه وینه یو مضمون دی هزاره ترکمن ازبک که تاجکان دي پشهی ګجر عرب که بلوچان دي سر شیندل دي زر شیندل د جواري ده د تاریخ پاڼې ته نوي سرداري ده پر هیواد مات شوي سر بلا دې واخلم پر ګولو ویشت ټټر بلا دې واخلم خمارونه اننګي د نوش بادېشه جنتي حورې د زه د مور شودېشه زه به نه یم زه دې نه یم تل ویدانه خو تل پاتې دې وي لوی افغانستانه موږ پر تاسو باندې وکړه سپارښتنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم زه د داسې یوې ژبې څوکیدار یم چې وګړي په زشتۍ سره ګډېږي یو د بل پر غیبتونو نه مړېږي لا په دې باندې پوه نه شم چې دا ولې مرګ زغمي خو تربور نه زغمي بلکلې یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړه دي تر غړۍ پورې د یو بل له ماړه دي بعضې اورم د پیړیو بدیدار دي کروانده لاس ته راوړنې بنګ کوکنار دي د ګوهر شخه شولانګه په زیاتېږي دا حالت په ورځ تر بل ترنګلی کېږي ګېډې ورک شلو بس خوند له کلي ورک شو یو په مرګ او بل په ژوند له کلي ورک شو تربګنۍ دي بدنیتۍ دي بدامنۍ دي پر اوږو باندې ټوپکې او ګردنۍ دي وا زما نیمه ارمانه ارمانجنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه حج عمره تهجد اشراک او تلاوت کړي حج عمره تهجد اشراک او تلاوت کړي ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي په توبو پسې توبو باندې ختل دي سجدې نه دي د تندیو ماتول دي د خپل ورور غوښې هډوکې کباب هم خوري وینه هم څکي زمزم هم څکي شراب هم خوري حج عمره تهجد اشراک او تلاوت کړي ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي په توبو پسې توبو باندې قتل دي سجدې نه دي د تندیو ماتول دي د خپل ورور غوښې هډوکې کباب هم خوري وینه هم څکي زمزم هم څکي شراب هم خوري قضاوت هم دې ته وایي ته دې جوړ وي ته دې خاد وي ته دې پټ وي ته دې موړ وي زه که خوار لوڅ او برباد ومه خو هم دې ځکه ستا پر نامه یاد ومه خو هم دې زه له هغې در په در خاورې په سر یم ته دې عمر له بادار زه دې نوکر یم زه خو ستا د سر ساتونکی څوکیدار یم ته هوسا اوسه بېغمه سپیدار یم زه خو ستا د سر ساتونکی څوکیدار یم ته هوسا اوسه بېغمه زه بیدار یم که څه کېږي نو په ما باول کېږي که ژړېږي نو په ما به مور ژړېږي نور وګړي باید مړه یا زنداني شي زما سر دم ستا له سره قرباني شي خو تر کومې به ژوندی ته شتمنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه له توجه نه مو ډېره ډېره مننه خوشحاله اوسئ